سلامونه نیکې هیلې احترامات مې ومنئ ملګرو. هیله لرمه چې ټول ملګري به روغ جوړ او صحیح سلامت وي. کامل اوفیشل ټي وي نن د رحمان سید ګجراتوال خوا نه راغلی دی. په دې هیله چې د دې نه به د خوند او رنګ شعرونه اورو، ستاسو به خوښېږي. دې له د دې په شعر باندې بل نه ورکوم. وایي چې یوه غوغا شوله یو شور ولګېد، د چا جونګړه باندې اور ولګېد. یوه غوغا شوله یو شور ولګېد، د چا جونګړه باندې اور ولګېد. دا سړی دومره بد کرداره نه و، دا سړی دومره بد کرداره نه و، دا بې ګناه ور باندې تور ولګېد. ډېره مننه، ډېره مهرباني. بغض حسد سره ذهنونه سخت شو، لکه د اوسپنې سوچونه سخت شو. د نیت فتنو کړه د یو بل نه جدا، د خلکو نرم نرم زړونه سخت شو. او وخت ازمیخ را باندې ولې کوي، وخت ازمیخ را باندې ولې کوي، دې غریبۍ کې اندامونه سخت شو. او زما توکل په لوی الله باندې دی، ستا که هر څومره تندکونه سخت شو. او د قسمت جنگ دې څه کولی نشي، د قسمت جنگ دې څه کولی نشي، د زمانې کو کوششونه سخت شو. او آخر به شپه پسې سحر ووینم، خیر دې که ما ته خپل خوبونه سخت شو. او زه د حالاتو زولنو تړلې، زه د حالاتو زولنو تړلې، په مخ کې تللی نشم ګامونه سخت شو. او دا چې په منډو باندې خلک وینې، ای رحمان سیده رواجونه سخت شو. دا چې په منډو باندې خلک وینې، ای رحمان سیده رواجونه سخت شو.